ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. تیرا جمعہ باندے د ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اغا بیان استاسو په مخ کې چې د حق د پاره د ټول قوم مصیبت په سر اغسته. عزیزانو بیا د لوی مشکل چې نو هغه د خپل کور او د خپل پلار متعلق. پلار یو ډېر زورور پلار، بتان به جوړول او ډېر لوی عظیم بت پرستو. نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په پیغمبري جبه ورته نصیحت کوي خپل پلار ته. پلار ته وایي چې پلاره تو د داسې شي عبادت کوي چې هغه اورېدل نشي کولی، لیدل نشي کولی. ته چې څه وخت کې د خدای په پکړ کې راشي نو تا خلاصولی نشي. اے پلاره انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، زه یریږم چې تا به د خدای عذاب راگیر کی. فتکون للشیطان ولیا، او د شیطان په دوستانو کې بشمار شي. دا نصیحت زوی لگیا دے خپل پلار تا کوي. پلار په سړه سینا د زوی نصیحت واورېد. نو آخری کې ورته جواب دا کوي چې اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ته زمونږ د خدایانو نه اعراض کوي، زمونږ خدایان نه مني. ابراہیم علیہ السلام ورته وفرمایل چې پلار دا خو خدایان دی نه کنه. نو پلار بیا ورته وایي چې لئن لم تنتهي لارجمنک، بچیا کمنی نشوی نو سنگساروم دے، خلق براغوند کم او پکانو بدیولی او مر بدی کم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې قال سلام علیک، اے پلار زما طرف نه د پتا سلامتی آئی، تب ما پکانو ولی او زبڅکم ساستغفر لك ربی، زبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم. انه کان بی حفیا، زکه چې زما خدای په ما ډېر مهربان. عزیزانو غرض می داو چې زوی هم دا حق لري
چې پلار په ناحقی او د پلار په تمام کارکردګو باندې بیا زوی ورته تقریر وکړي. اوس خو مونږ دا خبره کوو که نه چې هلکه زه پلار دی دی اوس کار څه کوي نو خیال هم راغی جي پلار دی دی نو کار څه کوي نو نه پلار به هم هر څه کولو ته نه پرېږدي لکه څنګه چې د پلار حق دی چې هغه زوی د بد کارونو نه منې کړي نصیحت ورته وکړي وړوکی وی وهي د کوره وباسي دغسې زوی ته هم حق دی چې پلار په ناروا وي او دی ورته تقریر وکړي د وهلو د ټکولو اختیار چې دی هغه زوی ته نشته لیکن د نصیحت کولو اختیار هغه زوی ته هم شته ګویا کې چې پلار ته وکړي دی ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته ویلي اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک وقومک فی ضلال مبین اے پلارا اتتخذ اصناما آلهة تا بتان په خدای باندې نیولې دي انی اراک وقومک فی ضلال مبین تا او ستا قوم زه په گمراهۍ ظاهرې کې ګورم تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زوی هم دا حق لري چې هغه مور ته او هغه پلار ته صحیح لار وښیي دا د زوی هم حق مونږ چې کومه زمانه کې پیدا یو دا څه عجیب و غریب زمانه ده د دې خواړو تپوس مکو بیا په پاکستان کې خو چاته د نصیحت کولو خبره پرېږدئ چې د سړیتوب هم چانه تپوس مکو د انسانیت تپوس چانه مکو عزیزانو انسان څه ته وایي اول خو په دې کې سره ځان پوهول چې انسان څه ته وایي مونږ باندې قدرت د انسان نوم ولې ایښی دی انسان معنا ده مانوس یو بل سره مانوس د یو بل علاج په یو بل قربان د یو بل دارو انسان دیتا ہوئی په جنگ احد کې صحابه پراته دي او زنکدنې دي زنکدنې دي شپږ کسه پلین پراته دي اوبه راوړئ چې اوبه یو له راوړې هغه ورته وایي زما خیر دی دی دویم لی ورکوي چې دویم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی دریم لی ورکوي چې دریم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی څلورم لی ورکوي چې څلورم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی پنځم لی ورکوي چې پنځم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی شپږم لی ورکوي شپږم لی وروړې زما خیر دی دی اووم لی ورکوي خو چې تر اوومه پورې کټوری د اوبو رسېدو دا وروسته ټول وفات شي عزیزانو انسانیت دې ته وایي شرافت دې ته وایي اخلاق دې ته وایي ایثار دې ته وایي نن مونږ کې انسانیت شته یعنی مونږ انسانان هم یو بزرگ کېدل آسان کار دی یو سړی نه بزرگ جوړ شي دا 10 منټ اوس سپینې جامې اوږدې واغونده او سپین پټکی په سر کا او لپټه په سر کا
او یو دو درې بڑی سی پیدا کا چې دا بزرگ دی نو دا خو صاحب هغه د مکې د مشرکانو رګ پکې را روان دی چې ورته وښایي دې بزرگ سره دار مرض دارو دي نو ته ګوره چې دا بهیر ورپسې روان نو بزرگ کېدا آسان کار انسان جوړې د ګران کار دی انسان بیا رحمان بابا وی انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا کبوت سلزله د سروش انسان دی انسانیت خو په دولت نه کی بیا د دولتمندو کې انسانیت کم ځای دی دا د پاکستان بجٹ چې چا جوړ کړی دی دا دولتمند دي که دوی کې انسانیت وی او دوی د انسان بچی وی نو داسې بجٹ دی د ملک نه نه جوړولو لکه چې دا پرونی پیټیزونه واچول اوس بیا پکې ترمیم کوي لګیا دي که دوی کې انسانیت وی او دا انسانانو یعنی غریب سره په پاکستان کې چې د ګرمۍ نه مړ کېږي نو د یو کوکا کولې څښلو حق هم نه لري چای هم ورته په 4 روپۍ کړه د دوی په کور کې خو د سکواشونه پراته وي د دوی خو د شپه او ورځ کاک چې د سکواش وي او غریب د یو کوکا کولې څښلو حق هم په دې ملک کې نه لري غریب د خاورو د تیلو د ډیوې بلولو حق بم په دې ملک کې نه لري چې هغه هم 15 روپۍ ګیلن ګران غریب دا د پوندانې د تیلو د غوړو خوراک حق هم په دې ملک کې نه لري چې د غوړو ټینې 260 روپۍ خدا ساربو کنه اول غلام ساکو که خدای پاکی په تڼاکو سټکورې کی اوس لا بله بلا کینولې خدای چې د ده څه نوم دی ناسې چشمې لګولي او فایلونو ته ګوري چې دوی خو د دې قوم دغه مداسې مړه مړه ناست دي او بیا ورته دا کوڅه ډب په اسملو کې ناست دي او صاحبه دا روټي خلاص دا تاسو چې مشران کړي دي که ما وس پې ورسي په دوی به زه درته میچنې وړکم چې تاسو نه په اسمبلی کې دا بجټ پاس کولو څنګه نیچینې به پې وړوم او که په دوی تخره به ورته علم او پټو ته به پې د غلو سرې چلو خو دې قوم سره همداسې پکار دي دقسې پکار ډېر شکر دی مونږ خو لوگو سره عادت یو تندو سره عادت یو والله که زه د خپلې زندګۍ سټوري درته ووایم خپو لاندې به م ځمکې وتښتي که به مې د ښه خوراک هوس یي په زړه کې نو زما حشر دی په قیامت کې د فرعون سره وشي د ځان متعلق درته وایم کبه مې دا حواسی په زړه کې چې ما د پولاونه او چرګان او زردې او فرنیانې او ماقوتیانې وخوړې نو زما حشر دی په قیامت کې د ابوجهل سره وشي دا مې هوس دی چې داسې شی په کار دی چې دا نفس پې دفع شي که سړی او که تودی او که ټیپري او که ګازري او که چټني او که مولوي او که هر څه چې دا خنزیر شی پې دفع شي کبه مې د ښه لباس اغوستو هوس وي دومره پکار ده چې بدن پې پټ قدري نو زما حشر دی په قیامت کې د فرعون او د نمرود سره وشي دا مې هم هوس نشته کبه مې په ښه بنګله کې الله دې د دوی د مرګه دا بنګلې پاتې کړي کبه مې په بنګله کې د اوسېدو هوسي بیا دې زما حشر خدای د کافرو سره خدا می ایمان دی چې بنگلو ښه خوراکونو او دا د دوی دا پلشت چې په کورونو کې ساتلي دا به والله که زه پرېږدم
بل ورځ راته یو غټ سنډاوه تبا دي کړو زمونږ دا ښځې بربنډې ګرځي ستار تقریر ټیپ کیږي دا کیسټې په دنیا کې خورې شوې مونږ خو دې په شرمونو او شرمولو مال شرمېدلی به څه وشرمېږي شرمېدلي هم چېرته شرمېږي که تاسو شرمېدی و بیا غیرته ته په دفتر او ته په ټیکو کې ناستې او ښځه دې بربنډه په سرکونو ګرځي که ته شرمېدی تا به ښځه داسې کولی نه شرمېدلي په څه شرمېږي نو عزیزانو زمونږ د ملک خو د انسانیت تپوس مه کوه چې زمونږ ملک هم چېرته انسانیت شته اوس به دې ملک لا حضرت عمر کم ځای نه پیدا کې حضرت عمر به کم ځای نه پیدا اوس بیا خبره ده چې په پاکستان کې ضیاءالحق ته قسم په خدای دی چې دې ملیانو دا ملیان چې نن د ضیاءالحق په غیږ کې ناست دي او د هغه تالي سټي راشي ما سره کیسټ پروت دی یو ویلې قرآن یې وخوړو چې د ځمکې په سر د ضیاءالحق نه لوی بزرګ بل نشته قرآن یې وخوړو کیسټ مې ساتلی مونږ خو هغه نه یو چې د سقاط نه 10 نه 15 روپۍ شي نو په قبر باندې اته واړه جنت ورکوي دعا وکړي چې خدای اته واړه جنت ورکوي او چې خواري او سقاط ماتې نه نو مونږ بیا راپاسو دعا وکړي ګرمي ده خدای دې رحم وکړي هغه دلته وایي نه چې خدای دې دی وبخي ځکه څه پکې ونه مونږ کې انسانیت شته انسانیت خو عزیزانو دې ته وایي چې عمر فاروق ته چا غوړي راوړه غوړي داسې ورته ګوري وی یاره ډېر ښه شی دا غوړي ډېر ښه شی خو زما دې د خدای په ذات قسمي که به وخورم ولې وی دا غوړي به هله خورم چې ما ته دا پته ولګي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي دي چې تر څو پورې دا پته راته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي دي نو زما دې په خدای قسمي که دې غوړو له زخله یم مونږ به داسې زه به یې وکړم مونږ یې نه کوو دا چا باندې چې د اسلام جنډې ولاړي په چا د بزرګۍ جنډې پې ولاړي ته خو خلوت خانې له سړه کلي چرګان ورننه باسه چې وی خوري داسې په سنتو به غوړې ګوتې ووایي او به اللهم زد فزد خدای دا نعمتونه نورم زیات کړي مونږ به داسې انسانیت خو دې ته وایي چې لږ ښه شی دې مخې ته راشي لږ ښه شی او داسې ورته وګوره که نه ځي نو دا به وویل کې چې په دې خو به د داسې خلکو هم سترګې لګېدلې وي چې اغستی دی نه شي داسې خلکو هم پې سترګې لګېدلې د کابل ورځ مې یو سړي نه تپوس وکړ ما خټکی خوري دکان مخې ته خټکو والا نو دا مره یې داسې بغه غوندې شوه نو ما ته وایي چې مولانا صاحب مونږ سپوره روټۍ اوړه نه شو پوره کولی نو خټکي به څه وخورو په خدای قسم زما دې ځای کې درد شو نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې انسان جوړېدل چې دي دا ډېر ګران کار انسان جوړېدل
بزرگ جوړېدل آسان دي، ولی جوړېدل آسان دي، عالم جوړېدل آسان دي، اور څه جوړېدل آسان دي، انسان جوړېدل ګران. ځکه چې انسان انس ته وایي، انس چې ستا سر خوږېږي او زه در سره ځان په تبې ونیسم، ته تبې نیولې او زه در سره ځان په 106 ټمپریچر تبې باندې ونیسم، بیا زه دا واورم چې زما دا فلانه وس نشته او زما وس کې وي او ستا هغه پوره نه کم، که آرام کښېنئ ماما دغه منځونه ته پوه شوې راغلی بجلیګر ملا پسې صاحب د جمعې لمونځ وکړو، بجلیګر ملا به مخکې د دوزخ په منبر ناست دي او تاسو به ورپسې ناست یئ، آرام کښېنئ. دا ټول انکشافات به هغه وخت کې وشي چې څه وخت کې م سترګې پټې شي، ټول هر څه به دې مخې ته راشي. یو سړی تا ته راغی او درته ووایي چې د خدای په نامه، د چا په نامه ویل، ته ورته څه وایې؟ غږ شه مړه، غږ سنډی، تنې ته دې وګوره، ته څه بلا والی. غریب شاکي روان شي، جګړه خو نه شي کولی. او که یو سړی تا ته راغی چې د پلار په خاطر دی 1 روپۍ راکړه، ور به یې کړې که نه؟ که یو سړی درته راغی چې جي ستا ښځه ستا بیبي چې ده د هغې په خاطر 1 روپۍ راکړه، والله چې 15 ورکړي د بیبي په خاطر. نو د کوم قوم په زړه کې چې د خدای نامه د پلار او د ښځې او د لور او د زوی نم سپکوي، هغه منځګزار او بزرګان بل جنت ته ځي په قیامت کې. ځي به دلته سړی او ملک و، ما ورسره هسې یو کال څو کالو خبره ده، ټوکې مې ورسره وکړې، مال پلار مې د خوب کې لیدلی و، ویل څه ویلې؟ مال یخني کېده. ویلې کې منگ دایا؟ مال بنین منگ دایا. ویل الا په منډه لاړو صدر ته ودود سنز نه په 80 روپۍ بنین راوړو، مال یې راکړ. ما چې واچولو ما کې فټ و بلکل. ویل اچھا مال بلکل، ویل مبارک ہوئی. سبا بیا راغے، ما ته ویل چې میرا پیو وقت خوابچ نہیں آئی، مال آیا نا بڑا خوش آیا، تے ساری رات گرم گزاری، گرم شپه تیرا کړه. ویل چادر مادر ته نہیں منګي آئیس، که صادر گرم وختیم چې ولا راوړم. تاسو پوه شئ؟ په قیامت کې به ډېرې پوښتنې کېږي، خو یو پوښتنه به دام وي، الله به وایي زه بیمارم، تا زما تپوس نه و کړی. الله به وایي چې زه وږی یم، تا ماله روټۍ نه وه راکړې. بیا به وایي چې زه بربنډ یم، تا ماله جامې نه دي راکړې. نو اوس ته چې ماله پیش وې، نه دې ماله روټۍ راکړې، نه دې ما د بیمارۍ پوښتنه دې کړې، نه زه بربنډ یم ماله دې جامې راکړې. نو اوس ما نه بخښنه څنګه غواړې؟ یا الله، ته څنګه بیمار وې؟ اللہ بوئی فلانے بندہ زما بیمار استا پا گاوند کے او د بیمار پختنه چې و زما محبوب ویلی دی چې سنت دا، نو زما د بنده د بیماره تپوس تی چې نه دی کړی، نو الله وی دا دی زما تپوس نه دی کړی.
زما بنده استا په مخ کې شلیدلې جامې د جامو وسنو تا بکسونه ډکو نو هغه د جامې نه ورکړې نو دا جامې داسې دي لکه چې مال دې نه دي راکړې زما بنده وګیو تا ته ودرېدو چې نهر ما وګې ما د روټۍ درک مې نه لګي تا سره د کلونو سټاک پروت هو او تا غله یو دړی وړو یا دوه سېره وړم وانغسته نه زما بنده دا داسې و لکه چې دا وړو او دا روټۍ دې ماله نه ده راکړې منځونه خو دې ډېر کړي وو قبله دې سوری کړې وه او دسونه به دې شپه ورځ لوټه په کونه پسې ګرځوله خو په خپل ذات مې دې قسمي که به دې پرېږدما کې به څه کې به څه کې به داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده د حضور علیہ السلام لنگ مبارک شلیدلې دی یو صحابي چې وکته چې د حضور دا یو لنگ دی هغه هم شلیدلې دی نو لاړو بل لنګ یې ولرو صاحب دا لنګ وتړی حضور کور ته لاړو نوی لنګ یې وتړلو بار راووت یو لیونی ناست هغه ورته وی چې یا رسول الله دا لنګ مال راکه دا نوی دی چې وتړل دا مال راکه ولې ښه بیا کور ته په منډه لاړو زور لنګ یې بیا وتړلو نوی راوړو هغه صحابي له یې ورکړ دا وایي ټول صحابه ناستي سخت په غصه شو چې و د خدای بنده د حضور لنګ شلیدلی او زوړ او مونږ وله نوی راوړو نو تا تې ولې واغست صحابي ورته وایي په غصه کېږئ راته مه ملګرو زما دې په خدای باندې قسم وي چې دا لنګ مې دې دپاره نه دی اخیستی چې دا زه واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې لګېدلی دی دا به محفوظ کېدم چې کله زه مړ شم او دا زما کفن شي دې ته وایي انسانیت دې ته وایي ایثار عرض مې وکړو چې ارس جوړېدل آسان دي ارس انسان جوړېدل ګران مونږ انسانان نه یو تاسو به اوس دا وایئ چې دا مونږ بني ادم نه یو څنګه انسانان نه یو زه درته وایم یو بزرګو په دې ارباب لنډۍ کې اوسېدو په صدر کې کالیباړي کې یو کتابونو والا هغه سره به په دکان کې ناست د ارباب لنډۍ سپینګیري چې دي هغې ته پته د هغې لیدلی و ډېر لوی عالم و او دومره ښایسته سړی و چې ما په سپینګیرو کې داسې ښایسته سړی نه دی لیدلی هغه به چا پسې لمونځ نه کول او جومات له به جمع لم نه تلو په کوټه کې به یې لمونځ کول خدای مې دې غاړه نیسي دعا یا درې الله مې دې نه ګناهګار خو ما سره مینه ډېره وه او دعاګانې به یې راته کولې په آخر عمر کې ما ته یې وویل چې دې خوا راشه و ته د تقریر کې د پنجابۍ یو شعر هغه ورځ په لنډۍ کې ویلی و تا لږ بیا ووایه نو ما ورته شعر وویل چې خریا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار رہی خریا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار رہی
अंधेरियां सनराता नींदर सी बेदार रही मंगना वही शफातान बल्कि ते तैयार रही ते मसलवी किताब दा तुरो शरे दी बंदिश खरिया के नहीं बातान सुन के ते होशियार रही अंधेरियां सनराता नींदर सी बेदार रही वही खबरी में दर तक टिक टिक उकड़े खोचे वायरे नू खियार उसेगा डेरे त्यारे बदर बांध राशि खुद खूब न वर्त बेदार उसेगा दागुत है पतुकान और लमदा करा और जमा पदी तंदी राह का वल्दी तंदी सरब डेरो लो लो संडागान मुकाबला राजी खुदा तंदे बखुदा वर्त न खड़ई यवा दोम में ती तपोसु को चिजिदा तासो जुमात की मुंजिया माते प्रेदा दा खबरी मायने जी हल बवे चेडेर में तंग को चेडेर में तंग को माते वेचे दजनी मुंज इंसानानु सरा कीगी का जनावरों सरा मां वर्तवी चीजी इंसानानु सरा वल पखुदा कसम चिज जुमात तलारशम न पके खरा टटवान कचर स्पी पिशोगानी दावलाड़ी नजर का मुस्ता तो मुसला कला उगोरम कला खर वलाड़ी और कल पिशो वलाड़ी और कल टटू वलाड़ी दा साहिब हाल और साहिब कशफ हो जमात खबर पड़ी गई साहिब कशफ और साहिब हाल चिदी दास्ता सो जमुम दा इलम न बाला तर खबरी लका मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दाम साहिब कशफ दाकोरी ने मेरा वस्तों पे खबर था ला रखी में ते तपोसु को दे उमड़ी मस्जिद आगप कब्र के साल दे मातेवी की वो कब्र में पिकौड़े की तरह तल रहा है पिकौड़े की तरह बिया में दे डॉक्टर इकबाल तपोसते कुछ पलाउर के दाग कब्र लखम तले दाग साल दे विच डॉक्टर इकबाल की हालत अच्छी है खुदा जाने उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई अजीजान मौलाना शमसुल्लाह अफगानी चिपयविश इल्मुन दागा अबूरो तो 21 उलमुन आलिमो और देवबंद उलमाओ बदाग मुताल्लिक हुए कि दे वक्त के पहमख दजमका पर तमाम एशिया के द शमसुल्लाह अफगानी उम्र इलम बेचानिश्ता दो हुए मौलाना लाहौरी तचे ताप तकरीर की और खबर करेगा चो लाहौरियो मैं तुम्हारी खबरें आग की तंदूरे देखता हूं दा खबर रिश्तिया दा अगर तल अफगानी साहब आप मेरे साथ चले टांगा की नाचते वजीरे तदलाउर तली अफगानी साहब कसम खोरो चिजमा पदे मखिलास राख को मौलाना लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह चिला से राख को वेल देखो अभी मकबरे की तरफ विच अबीरे तमें उकता अरे और खबर दो और तनूरो और दा लंबे के पास रावत विच अभी एक दूसरा करिश्मा आपको बताऊं दलाओर शाही मस्जिद तराज चिरालू दिया पदे मखलाता रास राख को वेले की जुमात तमें उकत जरगुना खलक के मां इंसान मिली अर्ज दाओ कि इंसान जोड़े दल ग्रान इंसान दले तवाई अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु
د خار نه بار یو بوډۍ په یو جونګړه کې اوسېده بوډۍ. نو ابوبکر صدیق به سهار د مانځه نه مخکې پاسېدو او لا بړو دا بوډۍ جونګړه به جارو کړه. پوهېږئ په خبره بزرګانو؟ ګمنځم ګرځوئ ګیري ګمنځونو لا دلته خدای راستی که تاسو جماعت جارو کوي چینی لبه او چینیا دا جماعت څنګه ګنده دی د چینی بچیه تی جارو کا کنه د څه په توپه لګېدلی کور د وران دی بیړي د غرقه ده دومره وظیفې ټوکړې انسان په چینی باندې جماعت جاري کوي. استنجا ځای کې راشي غول ته وکړي او چینی ته اواز کوي دا غول چا کړي دي راشه پاکې کړي که نه سوټمارې زوی خو تا کړي دي که نه. واورئ جماعت ته راشئ ټیک جارو رالی او جماعت جارو کوئ. ما په خبرو پوهېږئ؟ ایسې بزرګي مزرګي په آرام کښېنئ جارو راوالی جماعت جارو کوي. بیا کوزه راوالی د استنجاګانو ځایونه ووینځئ. بیا جماعت نه چې خلک وځي پڼې ورته سموئ په دې نفس مړ شي. ما په خبرو پوهېږئ چې نفس د چا مړ نه و اجبر کېږي چېرته کېږي آخه سړی کېږي پڼې سموئ ورته. که د چا پڼې لګي ګندۍ خپل څادر راولي ورته داسې وڅنډئ ځای ورته کېږي. دا عادت د چاو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک د ریل په ډبه کې ناست دی او یو هندو ننوتو د ریل ټټۍ ته ټټۍ کې چا دستونه کړي ټوله ټټۍ ګنده وه هندو بیا راووت. مولانا ورته ویل ولې به یې ویل سب پاخانه ګنده ہے. هندو چې کېناستو نو مولانا په هغه ډبه کې د سګریټو ډبي را ټول کړه پټ غوندې او ټټۍ ته ننوت او د سګریټو په ډبي هغه د ټټۍ هغه دیوالونه او لاندې هغه شی غوندې ټول صفا کړو. بیا بار روت هغه هندو ته وایي چې پاخانہ صاف ہو گیا اگر آپ اندر جاتے ہیں. هغه جی کیسے صاف ہو گیا؟ بولا تشریف تو لے جائے چې هندو لاړو ټټۍ پاکه وه. متیاز اوکڑی چراؤ تو مولانا دلاس نہ ہونی وہ آپ میرے ساتھ اپنا تعارف کرائیں. تعارف چور سرو کو دبک ناس ناس ہندو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم او ہندو تا د سگریٹو په ډبو ټټۍ پاکئ او بکې تاسو زما عزیزانو عرض میں داؤ چې انسان جوړېدل ګران کار. مولانا مدنی انسان شوی انسان په مالټه کې قید د خپل استاد شیخ الهند رحمت الله علیه سره د انګریزانو زمانہ وا. شیخ الهند وی چې په مالټه کې قید یو جمع دی په یخو اوبو او دس به څنګه کوم. هغه مولانا مدنی ورته حضرت پانی مل جایا کرے گا گرم. ماسختن به استاد ویده کړو او د به لوټه راواغسته او د کمیس لاندې د زړه سره به ونیوه زړه سره به ونیوه او قرآن به شروع کو چې د تهجد وخت راتلو به 10-12 سپارې به ویلې وي او د زړه په ګرموالي به هغه لوټه ګرمه کړې او هغه به استاد لورکه چې په دې سودا سو کو تهجد کې وکړه. او به کیسو روزه رااله استاد ورته وی روزه رااله ختم رانه پاتې شو سبا کیږي. مولانا مدنی ورته وی چې ہو جائے گا جی ختم بھی. کیسا ہوگا یہ حافظ کہاں ہے؟ وہ جی پیدا ہو جائے گا. پڑومبے ورځ مولانا مدنی سهار نه کېناستو تر مازدیګره پورې اوله سپاره یاد کړه او شپې له استاد له په تراوو کې واوروله. سبا له بله یاد کړه او بله واوروله. بل سبا بله یاد کړه او بله
پدیرشم اورز د مولانا مدنی قرآن هم یاد شو استاد ته په تراو کې وامرول ارزاو چار سے جوڑے دا عزیزان آسان دے انسان جوڑے دا گران عزیزانو پدے کائنات کے دا اللہ مقربین مخلوق جو اغا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو اغویتا اللہ پاک رنبنے ٹریننگ بچکم ورکولو نو آغا دا دے بوچ دے یو کامل انسان شي او دا کامل انسان کار دائی چه داغا پزر کے دا مطلق انسان قدر وی دا انسانیت قدر وی داغا پزر کے آغا انسان کا ہندو وی کا سکھ وی کا انگریز وی کا عرب بلاچی خوچے انسان نامئی نو دا پیغمبر پزر کے بداغا انسانیت قدر وی استاسو بداوائی چې د پیغمبر په زړه کې به د کافر قدر مو مونږ خدا وایو کنه چې پیغمبر ته مونږ ډیر نږدې یو ځکه چې مونږه د اسلام ټیکاداران یو نو د پیغمبر په زړه کې د کافر قدر بن اوچ د پیغمبر په زړه کې به د مسلمان نا د کافر قدر زیاتو د دې وجه سوا وجه د دعوا چې مسلمان ته خو الله په سبب د اسلام باندې نجات ورکړو د جهنم نه او کافر چې دی دا مستحق د جهنم دی نو پیغمبر به ورپسې در په در ګرځېدو چې دا انسان دی د جهنم ته ولې لاړ شي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفدنا برال د کافر وفد راغه خپل صادر ورته وغړولو ا کافر په صادر کېنولو په خپل ورته پزمکه کېناست التراس سو پزړه کې راز داو چې دوی تدا ثابت شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې درد او هرس چې ده هغه صرف دا ده چې دا انسان دی د جهنم ته ولې لاړ شي تر دې حده پورې غمگین بو د سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت چې الله ورته فرمایي لعلک باخع نفسک کې دې شي چې د خلقو د غما تخپل ځان هلاک کی د دوی د غما ځان هلاک نه کی چرتا ډېر غم مکه او ماته پرې نو عرض میں داؤ جی چې انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چو اول تب اول تربیت چو نو هغه بد انسانیت ورکړلې عزیزان مونږه ارڅ کو خو مونږ کې انسانیت نشته موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی پورې درتویم چې پیغمبرانو ته لوی سبق چې خوده کې دا بد دیو
چې ستا په زړه کې به د مطلق انسان قدر وي. موسی علیہ السلام په لار روان دی او یو شپون دی ګډې او چیلې سره یې لګیا دی څه وظیفه ځان سره وایي. اوس وظیفه څه وایي؟ وظیفه دا وایي چې اے الله ته به چېرته یې؟ دا زما د ګډو او د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې وسکم. یا الله ته به چېرته یې؟ جامې به دې خیرنې شوي چې درته یې لګي ووینځم. یا الله ته به چېرته یې؟ ستړی شوی به یې چې لږه چاپي درته وکړم. موسی علیہ السلام ورته ودرېد چې اے د خدای بنده دا ته څه وې؟ ولې ویل دا خو ته کفر وی لګیا یې. خدای ستړی دی چاپي ورته کومه. یا الله ته به چېرته یې چې پی در باندې وسکم. ستا دا الفاظ داسې دي چې د دې تقاضا دا ده چې خدای ستا چاپی ته محتاج دی، الله ستا شودو ته محتاج دی، الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی. ستا د الفاظو مطلب دا خو شرک دی. کته دا وایي چې په دې کائنات کې الله هم چاته محتاج دی، نو دین لوی کفر او شرک بل نشته. ټول کائنات خدای ته محتاج دی، لیکن خدای پاک هیچا ته محتاج دی. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وایي چې یا الله ته ودکېږو. الله ورته فرمایي چې موسی یو بوتل راواخله او لاس کې ونیسه. ویل ډېره ښه. بوتل راواغستو لاس کې ونیو، الله پاک پس نری غوندې باد نسیم راوالوزولو. موسی علیہ السلام ته خوب ورغی، خو چې د خوب ډیچکای وواله غړس چې بوتل د لاسه پرېوته مات شو. چې ویښ شو الله ورته ویل څه پوه شوې؟ وی الله ښه پوه شو. وی موسی که زه وده کېدی نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقی نه وی پاتې. دا ما ټینګ کړی دی، نو دا کائنات به مو اوسه پورې داسې مات وی لکه دا ستا لاس کې بوتل چې مات شو. قرآن کې راځي که نه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. دا آیات کرسی دا. دلته یو بل ټکی واورئ. شیطان یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم تړلی و. ورته یې ما پرېږده او خلاص مې کوي او مسله به درته وکړم. پرېښو. وی مسله وایه. ورته وی صاحبه د شپې چې کم سړی وده کېږي او آیات کرسي وویله نو په دې شپه کې به دا سړی نه مړ کېږي. حضور نه صحابه تپوس وکړو چې صاحبه که په دې شپه کې د سړي وخت پوری وی چې وخت یې پوری نو د په دې شپه به د آیات کرسي ته خدای هیره کړي. اډو به نه وایي نو د شپې چې سملی آیات کرسی که در یاده شو نو پوه شه چې نن شپه ژوندی یم. خیال هم راغلی که در یاده شوه که نه نو پوه شه چې نن شپه زه ژوندی یم. نو عرض دا وځي چې آیات کرسی ډېر لوی شی. که په ادیره کې چا آیات کرسی وویله یو ځل
نو څلوېښت ورځې د دې هدیرې نه عذاب اوچت شي. مقبرې ته چې ورشئ یو خوا هدیرې له ورشي لکه زمونږ ښځې چې لاړې شي یا سړي لاړ شي بابا او بابا او کاکا او ماما او تا نه غواړم او ته به راکې او پلانې څه شرکیات چې زمونږ په دې ملک کې رواج دی. نو هغه ورځ مې یو ځای کې تقریر کولو، اوس خدای خبر چې زمونږ دماغ کې څه بلاف شوې ده. تقریر مې چې چرته کولو ټول منجوران او میاګان او ما شوروم په منجوران او میاګانو وکړه. نو کوار ته چې راورسېدم چا راته وی چې خدای چې ژوندی ترې راووتې دا څومره کټي چې ناستو دا ټول د زیارتونو شکرانې خوارو او هم ډېر غټ غټ. نو عرض مې دا وځي چې یو خو زمونږ د ملک چې کوم رواج دی دا نه هدیرې له ورغې او یو آیات کرسي دې ولوستا نو څلوېښت ورځې به د دې مقبرې نه عذاب اوچت شي. بل دا چې آیات کرسي د هر مرض دارو ده. د ورځې چې 2 لکه کرتې وخت درته ملاویږي نو وایي تاسو خیال راکړئ. د شپې چې وده کېږي آیات کرسی ویل خو په خپل ځای دي، که تبارک الذی دی ویله هره شپه تبارک الذی دی ویله وده شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام نووي لیکلي دي چې سړی د شپې سملی او تبارک الذی وی او دا سړی مړ شو، دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړي تر قیامت پورې به د قبر ته به عذاب راځي او تبارک الذی به واپس شي. تاسو خیال راکړئ. تبارک الذی یاد کړئ او هره شپه چې وده کېږئ نو وایي آیات کرسی په خپل ځای وایي. په دنیا د خدای کې د هر مرض دارو چې دی هغه قرآن دی. بلم لا کم کلام شته چې ابا د کم مرض علاج زه تاسو ته په ایمان وایم دا مونږ باندې اثر ځکه نه کېږي چې مونږ قرآن ته قرآن ویلی نه دی. قرآن ته قرآن ووایه نو ته وګوره چې د هر مرض دارو دی او که نه دی. ولې یو بادشاہ دی، یو ړوند حافظ دی، خیر غواړي. بادشاہ ته تپوس وکړو چې حافظي صاحب خیر ولې غواړي؟ وی چې د قرآن حافظ یم او غریب یم. ویل ښه د قرآن حافظ یې ویلی او بیا خیر غواړي. ویني صحیح ویني و بوتلو په حوالات کې واچول او یو غټ کاڼی ورته کېښود. ویل حافظي صاحب واوره که دا کاڼی دې تر سهاره پورې سره زر کړی نه و نو سبا له به دې په غرغره خېجوم او پانسي کوم به دې. حافظ چې ماسخوتن سوچ کړی دی چې په سترګو مړوند دی، اوس نور در سره دي څه، خو بسم الله ویلی دا او الحمد شروع کړی دی. سهار بانګونو مال من الجنة والناس ته رسېدلی دی. په کاڼي چوف کړي دي او ناست دی. اوس چې اوس به بادشاه ما په غړغړه کوي. بادشاه چې راننوتی دی دومره کاڼی د سرو زرو پروت ورته حافظي صاحب په دې کاڼي دې څه وکړه؟ وی جي ماسخوتن مې قرآن سر شروع کړی او بانګونو مال کې مې قرآن ټول ختم کړ په چوف کړی مې دی وینم نه چې څه شي. ویل حافظ صاحب ټول کاڼی د سرو زرو شوی. تا سره داسې کیمیا شته او ته خیر غواړې. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و
چې قرآن ته مونږ قرآن ویلی نه دی نو ځکه مونږ در په در او خاورې په سړي قرآن ته قرآن ووایه توبه استغفار دا ستا په ملک یو بزرگ دی اکبر پوری سره یو اخون پنجو صاحب زیارت ته پلار روان دی او طالبان ناستی روټای سپوره ده روټای دا اوچا دا ترکاری نشتا الکه ولی خپای صاحب ترکاری نشتا تاسو وای په ایمان چې جمعات تمانزله کله راغلی نو تپوس مطالب یا مولانا کړی چې استاد جی روټایم خوړلې ترکاری وا کړم دې وای ماماګان ها مانزله خوراشي کنه سنت مو مغستی او د سونو ځای کې مسواکم مګی را مګی و بډې مو موچتی اوچت کور کې د خغور زیړوالي تپوس ته کړی چې استاد جی ترکاری وا روټه خو د سپور او نه پړ تپوس ته کړی سوچ کوا طالبان دی روټه سپور نه ترکاری نشتا دا خبر ځکه کوم چې دا په ما تیر دي دا ځکه د انسانیت خبره کوم نو انسانیت دې توای چې تا کې د ایثار مادهی په خپل ځان باندې بل ته فوقیت ورکړي په خپل ځان بل چت وګڼي تاسو خیال رکھ اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی پریوت روچتول کمال داد ہے ناخن پنجو رحمت اللہ علیہ اور پہلے کا والی خپے سڑے روٹائی دی اور ترکاری ام نشتا ویدا منگوٹے راوڑی منگوٹے چراوڑو نو درې ځله قل هو ویلا او په چوفي کول ځای خوري چې منګي کې ګوري منګي د غوړو ډاک دي طالبان ویل واچوي بګیرا سړی روټه وای یو پکې ویل غبلک پرې دی سبالا ایو طالب پکې نه راکیا غوندول سبالا سره پرې دی خو آسان دمو قل هو او موږ هم یاد ده بس په چوف کوي غوړي کیږي سبا چې بیا وظیفه راغلی دی او منګه راغسته قل هو وای په چوف کیږي غوړي کیږي نه قل هو وای په چوف الکه دا څه چل دی بیا په خپل پنځو صاحب راغی الکه بیا ولې خپه ویجو مغه قل هو مونږ په چوف کړه خو غوړي نشو ول بچیا قل هو مغه د خپل د خپل پنځو نه ده قران مغه ده خودی له خپل پکار ده چې ستا خېټه د حرام وډکې خېټه د حرام وډکې اغوستی د حرام وي پروت په حرام وي اوسېږي په حرامو کې قل هو نه چې ټول قرآن په چوف کې په خدای قسم کې غوړي کې واخر دعوانا